پردیسي. زه چې له کلونو پردیسۍ وروسته وطن ته تللی وم، په میلمستون کې له ملګرو سره ناست وم. چا ویل پردیسي زور غواړي، چا ویل اسانه ده، چا ویل پردیس معنا له وطنه ورک، چا ویل پردیس معنا بې وطنه سپک. پروفیسر کورناست له خپل همیشني سنجیده عادت سره سم غاړې تازه کړې او ویل په قاموسونو کې د پردیسۍ لغوي معنا بلوطني ده. دا مرکبه سنسکرت کلمه ده. پر یعنی بل او دیس یا دیش یعنی وطن. په دوی کې یوه هم د پردیسۍ زور نه ولیدلی، کنې بیا به پوهېدلی وای چې له وطنه ورک خو اسانه دی، مګر دا خو بل ډول ورکېده دي. د پروفیسر کورناست خبره مې رد کړه. ته ستا قاموسونه پرېږده، پردیسي معنا پردی ایسي. وای دا په کوم دلیل؟ ما ویل د دې دلیل به هم د پردیسۍ په قاموس کې لټوې. وای دا څنګه قاموس دی؟ ما ویل دا چې ته پردیس سې په دلیل به یې پوه سې. خپل د کور خلک، خپلوان او ملګري به دې داسې پردی کړي چې په میاشتو کلونو به دې نوم په نامه نه اخلي. سم دم په مړي به دې حساب کړي. یوې پردیسي خدا غاړه له ښه حاله نه وویلې. پردیسي د اور له ذاته سرت منیم نه سو راپاته. پردیسي غریب ځکه د خلکو پردی ایسي چې له سترګو یې نهام سي، له مجلسونو او غیبتونو یې ووځي، له جنازو او جماعتونو یې ووځي. د دوی تش هغه خلک په یاد وي او خپل یې ګڼي چې سهار یې کور ویني، ماښام یې اور ویني. خو چې دا یو هم نه ویني، هغه که تر وره الونیا وي که تر غره الونیا وي، ورته پردی ایسي، یعنی پردیسي یې ګڼي. پروفیسر کورناست په ژبپوهنه کې هم ګوتې وهي او کله کله د ایټیمالوژۍ له بوخڅې د کلمو داسې ریښې راوباسي چې د چا په وهم او ګمان کې هم نه وي. ما چې ورته د پردیسي معنا پردی ایسي کړه، ده تر لږ چورت وروسته په خورا ډاډمن انداز وویل یاره ته هم سم وای، خو دا پردیسي ته هم ورته دی او د پېښور په لهجه به پردیشي وي چې اصل سنسکرت بڼه یې هم دغه ښکاري. زه چې پردیسۍ او د خپلو په وینه او مینه او ډوډۍ نمکینه را شریکو ناکړدو سوځولی وم، اوس مې پوره باور سو چې پردیسي هندۍ او سنسکرتۍ نه بلکې سوچه پښتنه ده، ځکه چې پردیسي ښځینه کلمه ده او پښتانه ټول نارینه دي، ځکه یې ښځه غریبګۍ ښه نه ایسي. پخوا خو به چې څوک له وطنه پردیس سو، په کلونو که نه وو، په میاشتو خو به نه دی په خپل کور خبر وو او نه به هغوی د ده له حاله خبرېدل. کور کلي ته چې به راستون سو لکه مړی چې را ژوندی سي، بیا سوکه سوکه د رابطو وسیلې پیدا سوې. اوس خو ساینس رحمت الله علیه د انټرنیټ په اوږو نړۍ په یوه کوټه بدله کړې. پردیسي تقریبا په خپل دیسي بدله کړې او پردیسي ماما د موبایل د یو کلیک په فاصله دی، خو بیا هم خلکو ته پردی ایسي او بیا هم له خپلو پردی شي. نه یې څوک ښادۍ او نه یې بلې خوشحالۍ ته غواړي. څومره چې د دې نړۍ پر سر د ژوند تاریخ اوږد دی، همدومره د پردیسۍ تاریخ هم دی. نه یوازې انسانانو د ښه ژوند په تمه خپل ټاټوبي پرېښي او پردیسیو ته یې مخه کړې، بلکې حیوانانو او مرغانو هم د خپلې بقا لپاره پردیسۍ زغملي دي. پردیسي په دې هم ډېر زور غواړي چې هم په خپل وطن کې له خلکو پردی سي او هم د کوربه ملک د خلکو پردی ایسي، ځکه چې خپل خلک یې ویني نه او پردي لیدل نه غواړي. خو روح یې هره شیبه د وطن جامې اغوستې وي او د وطن په کلیو، کوڅو او کورونو، په دښتو او باغونو کې ګرځي او د خپل پردیسي لپاره کچکول په غاړه د خپلوۍ خیرات غواړي. ګورو چې دا پردیسي له کومو اجزاوو جوړه ده. له وطنه د ورک پردیس زړه تر ګل هم نازک او نرم کړي، خو په کور وطن کې د پاته خلکو زړونه داسې ترکاڼې کلک او سخت کړي چې د سترګو په رپ کې پردیسي یار تر کوڅه تیر کړي او رنګ یې هیر کړي. خو هو ټول خلک داسې نه دي چې پردیسي ورته پردی ایسي. خپله خو یې یادوي چې یادوي، مګر بل څوک یې چې یاد کړي هم زړه یې ورسره وبسي. دا زړه یو د مور دی او بل د معشوقې. پردیسۍ څونې آزاد کې ما زړل چې بچا یاد کې. پردیسي د خپل وطن له خلکو پردی سي او د خلکو پردی ایسي، خو بیا هم پیسې په پور اخلي او د پردیسۍ معشوقې تر ناشنا غېږې ځان رسوي. پردیسي په انسان د خپلې خاورې د خپلوۍ، سکون او خوشحالۍ د بېلتانه ترخې اوبه څښي. د خپل ماشومتوب د یادونو له کوڅو یې په زوره باسي او د خپل ټولنیز او کلتوري لاشعور له جنته یې شړي، خو بیا هم ورته تیار وي، ځکه چې کله کله د لوږې بلا او کله کله د جنگ ښامار د انسان د ارمانونو کډه د پردیسۍ په اوښانو بار کړي او تر تورو غرونو یې واړوي او تر تورو اوبو یې پورې باسي. څوک په رضا له ملکه نه ځي،
یا ډیر غریب سي یا د یار له غمه ځینه. پردیسي به دومره ګرانه نه وای، خو په هر څه کې د پردیسۍ ملاوټ او ټچ دومره زیات سوی دی چې که نه ژاړې هم وبه ژاړې. که موسیقي اورې هم ټولې سندرې له پردیسۍ ډکې دي. که کوم سیاستوال اورې هم وای به زموږ د وطن په میلیونونو خلک په پردیو وطنونو کې پردیسان دي. که د لاریو او ټرکونو شاته ګورې هم نو پردیسي جانان، پردیسي کوتره، پردیسي ته بد مه وایه، پردیس ته ځم راپسې ژاړه او داسې په لسګونو شیان به یې پر لیکلي وي. اخر سړی حیران سي چې څنګه له پردیسۍ ځان خلاص کړي. یو حل یې سته، هغه دا چې د نړۍ زورور او شتمن ټول د خپلو اعلی جنتونو د جوړولو لپاره د نورو ادنا جنتونو په دوزخ بدل نه کړي. پردیسي به پخپله د ژوند له قاموسه داسې ووځي چې له کائناتو بهر AI به یې هم پیدا نه کړي.